دې د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی ګوهر صاحب مولا کما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی دا وینې دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی حالات ښه شوي وو حالاتو ګزاره کړې وه په واک توپان د دې ډالۍ وي چې حالات ښه شوي وو حالاتو ګزاره کړې وه یو وخت مونږ د یو بل لږه تماشه کړې وه او ته چې ورکړې ما ژړل مور مې داجي ته ویل نو مونږ څه خبرو ګینې مونږ به پې جرګه کړې وه ته چې ورکړې ما ژړل مور مې داجي ته ویل مونږ څه خبرو ګینې مونږ به پې جرګه کړې وه او په هغه ورځ خو به ګودر د خابیرو نه ډکو مونې راغه چې تا د کشمالو نه منجیله کړې وه په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرو نه ډک و هغه چې تا د کشمالو نه منجیله کړې وه په داسې خلکو کې دیره وم چې ټول سره کافر و په داسې خلکو کې دیره وم چې ټول سره کافر و ارمان مې مړ و ما یې ځان له جنازه کړی او بیا یو دغسې شعرونه نور چې راښکته مې ګوهر صاحب راښکته مې په سر باندې فلک دی محترمه انګار صاحب جړا راله راځي زړه مې را ډک دی محترمه او نیازکه د ګل په شانې ورور مې رانه ورک دی محترمه او ستا په کتابچه کې یې درک دی محترمه د ګل په شانې ورور مې رانه ورک دی محترمه او ستا په کتابچه کې یې درک دی محترمه او زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي منیره زما ګوره څه بل څه شک دی محترمه زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي زما ګوره څه بل څه شک دی محترمه او منم برید مې په نوو کاغذاتو کې تورخم دی خو زاړه کاغذاتو ګوره اټک دی محترمه منم برید مې په نوو کاغذاتو کې تورخم دی خو زاړه کاغذاتو ګوره اټک دی محترمه او زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي انګار صاحب نیولی دی په لاسو کې ټوپک دی محترمه زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي نیولی دی په لاسو کې ټوپک دی محترمه او ودان دی د سپېڅلي بغاوت سندرې وایي خلیله په لوبه باندې پوه دي دا هلک دی محترمه یو څه شعرونه نور چې قسم دی ماله ښه خبرې راځي منیره قسم دی ماله ښه خبرې راځي خو مړې ستا سره ملګرې راځي او هغه لنډي دیوال ته اوس هم ګورم په زړه مې درد د مازدیګرې راځي هغه لنډي دیوال ته اوس هم ګورم په زړه مې درد د مازدیګرې راځي او څوک چې مري نو سر ورسره مخه خوئ د امریکې نه پې ډالرې راځي څوک چې مري سر ورسره مخه خوئ د امریکې نه پې ډالرې راځي او زما په ذهن کې چې ته وګرځې نو ودانه خولې له مې سندرې راځي او یو ملګري د اقبال مومند صاحب دغه شعرونو فرمایش وکړو د نیازک سره مې ویلي چې سترګې پې څه کوي چې څه ته راسي درد خو ځیګر ته راسي زړه ته راسي او ورور مې وړوکی دی ټوپکې خوښ دی او په نصیبونو به واده ته راسي ورور مې وړوکی دی ټوپکې خوښ دی په نصیبونو به واده ته راسي او که په قامت لکه نختر دنګه شي خو جینۍ نه پلار ته او نه تره ته راسي او څوک چې بچا پسې د کوره وځي هغه به خامخا هغه ته راسي او یو څه شعرونه نور ملګري هم پاتې دي خو چې مماڼې رانتلي دي ګورګورې رانتلي مماڼې رانتلي دي ګورګورې رانتلي خبر نه یو او ډېرې ملغلرې رانتلي او کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې منیره کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې کوچۍ وې پېښوره مرورې رانتلي کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې کوچۍ وې پېښوره مرورې رانتلي او چې دا بس چل کېږي پښتنو ایټم پردی دی او خپلې پخوانۍ تورې او زغرې رانتلي چې دا بس چل کېږي پښتنو ایټم پردی دی او خپلې پخوانۍ تورې او زغرې رانتلي او د ذهن په انګڼ کې مې د ساندو باچایي ده سیما به دا ډېره موده کېږي چې سندرې رانتلي د ذهن په انګڼ کې مې د ساندو باچایي ده دا ډېره موده کېږي چې سندرې رانتلي او ودانه زندګي مې بې جانانه ماښامې دی ودانه د بامونو مازدیګرې رانتلي انس درمان یو څو شعرونه غواړي بل دغې باندې به یې را ختمه هم کړو چې په کومه چې زما تمه ډاډه ولې ونی
په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونۍ په سترګو کې د هغه مینه نه ولیونۍ او په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونۍ خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولیونۍ په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونۍ خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولیونۍ او دا ته چې پکې شنه شوې د خندا نه دغه ځای کې زما د ارمانونو هدیره ولیونۍ دا ته چې د خندا نه پکې شنه شوې هغه ځای کې زما د ارمانونو هدیره ولیونۍ او چې ته یې راله را نه کړې بس اوس یې ورله نه وړم منیره منلې مې په پیر بابا جنډه ولیونۍ چې ته یې راله را نه کړې بس اوس یې ورله نه وړم منلې مې په پیر بابا جنډه ولیونۍ او ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه زما وه چې نادانه وه وړه ولیونۍ ډېره مننه یاره